د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا یو سړی د خپل دوست سره جګړه وکړه او په جګړه کې ورته وی چې والله لا اکلم معك حینا، په خدای قسم چې یو حین به در سره خبرې نکوم. حین، دا حین لفظ قرآن کې ډېر ځای کې راغلی. سورځې تیرې شوې سړی پیمان شو چې دا خو زما دوست دی او د سره به زه خبرې څنګه نکوم. نو لاړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او ورته وی چې ما جی قسم خوړلې دی د خپل دوست سره د خبرو نه. څنګه قسم دی خوړلې چې والله لا اکلم معك حین، یو حین به در سره خبرې نکوم. نو صدیق او زه څه چلو کما؟ ورته وی چې 40 کاله به ور سره خبرې نکې بیا کوا. سړی وی واه زه یو ورځ نشم ټینګې دی هغه سره د خبرو نه کولو نه. او صدیق اکبر وی چې 40 کاله به ور سره خبرې. اسې وایم چې دې ته سوچ وکړئ چې یو سړی دې قسم خوري، اوس پیمانه دی نو د قسم علاج لټي، په علاج پسې ګرځي چې ګناهګارم نشما او دا کار اوس خود پښتنو په دې خوله کې هغه ګلې شوی دی قسم. خدای راستی او قسم په خدای او ما دې خدای ویو، په خدای مې دې قسمیو، د خدای په ذات مې دې قسمیو، په قرآن مې دې قسمیو، په پیغمبر مې دې قسمیو، په تاکال صاحب مې دې قسمیو، په بابا صاحب مې دې قسمیو. اوس خود پښتون خوله نه ده، ډیران دی. مونږ نه دا تور ګونګټان پیژنئ؟ دا تاسو د کم ملک خلق زما مخې ته کېنئ، خدای خبر چې دا جمی کې به پخوا دی وخو کې خلق د جماعتونو کې واخا چول، نو چې دا جمع به په وتو شو نو دې کې به تور ګونګټان پیدا شو. هغه تور ګونګټ داسې شی دی چې لاس ولا وروړي نو پوسکی اچوي، چې ګوتې دې ورپورې ولګي نو ګونګټ پوسکی اچي. هغه ګوتې ته بیا سپېږمو تکا نو منډه به ووایه د ډېر څښا بوی نه. نو مونږ هغه تور ګونګټان یو، خو چې ګوتې راوړې پوسکی اچو. چې خبره کو کنزل بکو، که خبره کو بکواس بکو، خبره کو قسم بخورو. تننو ګوره دنیا طلاقیان دي، دنیا طلاقیان. خبرې د پاسه وای چې ښځه به په 3 کاڼي طلاق ساتم، خبرې د پاسه وای. نو د 3 کاڼي طلاق دا معنا ده چې دا ښځه په داسې حرامه شوه لکه مور او خور په د حرامه. دا به اله په در واقعیږي چې دا ښځه بل میړه وکړي او ور سره شپه تیره کړي، ای بیا طلاق کی، بیا 3 میاشتې عدت تیر شي، هغې نه بعد به دته روا کړي. خبرې د پاسه دا د طلاقي 3 کاڼي طلاق ساتم، ښځه به را باندې طلاق کوي. دنیا مال راشي، ما خیال دی ورځ بیا ورته داسې کیس راځي جی په غصه کې وما او بالکل پوه نه شوما او جی ډېر په غصه کې وما او بس خولې نه مې ووته یو 2-3 خو جی بل ورسره یو بل حرامي ځان سره را روان کړي. نا ورسره چې جی غصه کې بالکل دماغ کار نه کولو. نو ما ورته وی چې په ایمان ووایه چې طلاق سړی په غصه کې ښځې له ورکوي او که په رضا سړی ورکوي. زه تاسو ووایئ اوس خپله ښځه په رضا څوک پرېږدي، خو غصه شي نو ورکوي طلاق. وی جینو ډېر په غصه مال ډېرې کور وران شو که خیر بیړي غر کله اوس نه کېږي. نو عرض مې دا و عزیزانو چې قسم یې خوړلی دی د ایمان ته ګوره، قسم یې خوړلی دی اوس علاج لټوي. حکیمانو طبیبانو پسې ګرځي چې علاج به څه. نو صدیق اکبر ته علاج ته راغی، هغه ورته وی چې ته ورسره 40 کاله خبرې مه کوه. راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته، یا شیخ حلقتو غر کې ما دوست میں ہو، هغه نه مې قسم خوړلی چې لا اکلم معک حینا، یو حین به در سره خبرې نه کوم. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګه پورې ور سره مه کوه، بیا کوه. هغه وی چې مړ شم بیا څه کوم؟ وی بس تر مرګه به ور سره خبرې نه کوي. سړی نور غم زده شو، چې نور غم زده شو راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې دا مسله پیښه ده. ابو بکر صدیق ته ورغم دای ویلې، عثمان ذی النورین ته ورلم دای ویلې، اوس تا ترالم
حضرت عمر ورته فرمایل چې حین نه دی قسم خوړلې دی چې او جی حین ولزا تر ماخام ور سره خبرې مکوه بیا کوه. سړی خو ډېر خوشحال شو. خوړه کې ولراله چې راشه څلورم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ورشه کده دی ماخام نم لګا را لنډه شي خبره. تاسو خیال راغی ماخام نم را مخ کی عبدالرحمن بابا خبره وا چې جړلې چا ورته لوبه ګوره دوست جاړې ورپسې ولې کال پس خو به وګوره. نو هغه ورته وایي چې زه د یار په دې دلز کا شتابی کړما زه د یار په دې دلز کا شتابی کړما چې د عمر بقا نوینم تر کالا زه د یار په دې دلز کا شتابی کړم چې د عمر بقا نوینم تر کالا. تلوار زکه کوما چې تل کاله پورې بجوندې سو کی. په دې خبره پوه شوي. زه د یار په دې دلز کا شتابی کړما چې د عمر بقا نوینم تر کالا. عاشق سړی چې وي هغه چرته فراق د محبوب چې دی هغه ګواره کولی شي. یو عاشق دی شپه ورځ ګرځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش کې. چرته د یو مولا مسله واورېده چې د مرګ نه وروسته په قبر کې به سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی کېږي. هغه ویل ها وی سړی چې مړ شي نو په قبر کې په ړومبی ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به ورته ښودلی کېږي. نو دا سړی وایي چې سنا ہے قبر میں سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دام اوریدلی چې په قبر کې جناب محمد رسول الله بخودلی کېږي نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا اجل انتظار کوم چې خدای زر راولا چې زه مړ شمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وګورم. مرګ غواړي چې یا الله زر میں مړ. سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. اس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته ښودلی کېږي. که سړی نیک ویم ورته به ښودلی کېږي او که سړی بد ویم ورته به ښودلی کېږي. ګوري به هر سړی. خو سوال به ور سره دی چې ملایکې به ورته ووایي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل او مړیه د دې هستی متعلق دی په دنیا کې څه خیالو. دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله ته دی به څه وایي وایي بهذا محمد رسول الله وآمنا به. دا جناب محمد رسول الله دی او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو. ملائکې به ورته وایي چې او نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلته مونږ ته وړاندې نم پته وه چې ته به هم داسې جواب راکې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو. که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی برا پاسی د مازدیګر ټیم به چې مونځ کوم. ملائکې به ورته وایي نوم که نومت العروس اوده شه په دلته په شان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونه مغه چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت. داسې به مي او داسې خلق به مي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل و بدبخت د دې هستی متعلق دې په دنیا کې څه خیال. دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري آی های په خدای قسم که زه خو یې پیژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه ګیر چاپېر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې ووایې چې زه محمد رسول الله نه پیژنم. څه حال به دي څه حال به جوړ شي.
ملائکه به ورته وی بیا ورته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل او بدبخت د دې سړی متعلق د دنیا کې ساقي دوا دی به بیا ورته وی ها لا ادري ها معنا هاي هاي زه خو الله کدا پیژنم نو ملائکه به ورته وی چې پلیت او مردارا مونږ ته د وړاندې نه پته وه چې ته به هم داسې جواب کوې نو ځمکه به پرې راوچته شي نو دا پختی به په یو بل کې ننباسي حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي داسې ټک به ورکوي چې د دا ډوکي به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه پې باندې یو کنده جوړه شي الله دې امان نو عرض مې داو چې سړی بیمار دی علاج لټوي دا خود عشاق و حال بی کر چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي داغه د سنت او خیال ساتلې وي داغه سنت ژوندۍ کړي سردار کونین فرمائی چې چا زما د فتنې په زمانہ کې یو سنت ژوندې کو یو سنت نو د یو سنت د ژوندۍ کولو په بدل کې با الله دې سړی ته د سلو شهیدانو ثواب ورکړي د سنتو سال دی د فرضو سال دی په پاکستان کې وګوره د فرضو سال دی سنت خو پرېږده نن په جنگ اخبار کې وګورئ د علماو بیان دی چې ښځه به سړي سره یو ځای سبق نه وای مخلوط تعلیم چې چاته وای ښځې به مخلوط تعلیم سړو سره یو ځای نه کوي د ښځو به ځان له سبق وي ځان له استادانې به وي ښځې به دویمه دا چې ښځې به د کرکټ او د هاکي میچونه نه کوي نن په اسلام آباد شریف کې تاسو ټول وایي اسلام آباد شریف اسلام آباد په اسلام آباد کې د جنکو اولمپک کھیل شروع دی جنکای پکې اکی میچونه کوي نو پاغه باندې او دو درې علماء بیان راغلی دی چې بای دا لعنت چې دی غیر ملکونه هم په ټي وي باندې ګوري نو مسلمانه جنای او دا کی میچ کول او دا کای د میچ سره کګوخ یعنی هغه حرکات سکنات تاسو په پوهیږئ نو لاندې په د دوو خزو بیانونه راغلي دي دوه قسمه خزو یو د پیپل پارټي د خزو بیان دی او یو د اصغر خان ایر مارشل صاحب د تحریک استقلال د خزو بیان دی ایر مارشل هم مونږ د پاره دنیا ټیپر کولا تحریک استقلال پارټي جوړه کړې وه چې حکومت ایر مارشل جوړ کړی نو ټتې نه کولو چې ایر مارشل نه لرې شو نو د تیل مالګي دکان یې وویستو بس سیاست خو آسان شی دی خو هر شی آسان یو پیری ډیر آسان شی دی پیری بس خو یو کوټنای کې کېنه او دوه درې بڑی سی پیدا کا هغې به ګرځي چې راشئ رورا د رحمتونو باران دلته کې دی او صاحب دا عرس دی مبارک بیا پی شعر لیکلی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا شعر لیکلی چی تو آن شہے کہ کنی رت قضاء مبرم را وی تا اغا بادشاہی چی تقدیر مبرم ہم رد کئے پا تقدیر مبرم چی سو کافری پا تقدیر مبرم ابو جہل کافرو دا پیغمبر کوششنو کرے ہو نو په تقدیر مبرم چې څوک کابوس مبرم تاسو څه پیژنئ یا څه خاصه دیوال لا ډولکې وال دي نو په تقدیر مبرم چې څوک کافری هغه د پیغمبر کوششونو نو مسلمان کړي نو دای لیکي بل دوی نه دا تاسو کا چې دا لفظ عرس معنا څه ده عرس څه ته وایي عرس په عربي کې عروسی واده ته وایي نو مړه واده کوي وای خدای مرکه تاسو هم ډیرو رسونو ته تللی دا پس خورده بموالی راوالی بیا د مړو په قبرونو باندې میلې جوړول دا نن د پلانی بابا میله ده نن د پلانی بابا میله ده نن د پلانی بابا میله ده میلې جوړول تاسو په ایمان وایئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوچت زیارت او اوچت قبر بچرته پیدا بشي
داغه نه لوی ولی به چرته پیدا شي، داغه نه لوی پیغمبر به چرته پیدا شي، داغه نه د خدای لوی دوست به چرته پیدا شي. هغه ویلی دي چې صحابه خبردار لا تتخذوا قبری عیدا، چې زما د مرګ نه رستو زما په قبر میلې جوړې نه کوي، زما په قبر میلې جوړې نه کوي. قبرونه د میلو او د دوپړو د باجو ځای نه دی. بیګا دلته ښار کې اورس شوی، بخاری صاحب دی که آسان چل دی، څوک بخاری دی، څوک رضوی دی، څوک نقوی دی، څوک هاشمی دی، څوک قریشی صاحب دی. خو چې چانه نسب ورک شي څه شی شي نو قریشی صاحب دی. لکه ته د کوم دی قریشی صاحب؟ قریش په دې کابل کې یو کلی دی، قصابانو دی که د چا دی؟ چې هلته نه راشي دلته قریشی صاحب شي. خدای ته وګورئ، د خدای لوی ورځې ته وګورئ. بنده عشق شدی ترک نسب کل جامی، بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست. وی بنده د عشق شوی نسب دی پریگ دے جامی، زکه چې د عشق پلار کې پلانې زوی د پلانیت شین. وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. چې شپېلې د قیامت پکوالی شي نسب به کارآمد نه او نه به په قیامت کې بیا د نسب پوښتنه کېږي. نو دا آسان کار دی او جاهلان به ډېر پیدا کی، مریدان به پیدا کی. حضرت رحمت الله علیه، حضرت رحمت الله علیه او د مرید خرته دومره پته نشته چې ژوندي ته رحمت الله علیه نه وایي. دلته مونږ سره یو دی حضرت، داغه مریدان چې راشي نو کته رہنے بھائی تو حضرت رحمت الله علیه نو مولا چرګ کوندې خو ځان نه جوړ کړی او دومره نه پوهیږي چې رحمت الله علیه چې دا مړی ته ویلې شي، ژوندي ته رحمت الله علیه نه وایي. حضرت رحمت الله علیه نو صاحب چې پیر شوی اره بلا به دې ورکش، حضرت بم شي، خواجه صاحب بم شي، چشتی صاحب بم شي، باندې په قهر باخته صاحب خزه بتاله کنزل کوي، سړی بتاله کنزل کوي. اوس دغه دلګان چې د چا لوړې اولمپیک کھیلونه کوي، دا دلګان چې دا زما کیسټ ووري، دا دلګان دا د سور بچي چې دا ووري مال به کنزل کوي کنه به کوي؟ ها دا د رزیل بچی چې د چا لونه دا کی میچونه کوي، دا د ذلیل بچی دا به مال کنزل کوي کنه کوي؟ اوس پیری خو آسان شه ده، خو چې چرته کینه که ورته وای چې جیز لګ په خرس ورېګم نو دعا به وکړي چې خدای په خیر په ورسور کی. پیری خو آسان شه ده. اوس کبي جګر مولا لاور شي چې لګ لور کالج کې کینم زبردم حرام قطعی، په کالجونو یونیورسيټو کې د جنکو سبق ویل حرام قطعی. او بیا په دې زمانہ کې دا څومره چې بار ګرځي دوی ځان لخپله میړه په خپله خوښوي. په خوا خو به تاسو ورکولې که نه، تاسو به وله خوښو، تاسو خیال راغلی. نو عرض میں دا عزیزانو چې دا آسان کار دی. سړی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې جی مسئلې تپوس، دوست مې دی، قسم مې ته خوړلی دی او دا واورئ که بې نظیره خدای ورکه نه کړه د دې ملک نه او ستاسو د زړو ښځو حکیم میچ شروع نه کړو راشي په مخ کې، که دا ښځه وه ستاسو دا زړی نه دي، دی لبم جانګي جوړوئ او سټیډیمونه ورته جوړ کړي دي، یو په صدر کې دی، یو سټیډیم کمه او کروڑونه اربونه روپۍ په ولګولې په شامی روډ باندې ویلګولې کنه. هغه ورځ افتتاح کولولا بے نظیر راغلی و، نو زمونږ د خټکو بزرګان چې ورته ګټ شو، خټک ډانس ورته وکړو. په شرمونو شرمې پښتنو خدایم لکای وکا، خدایم خړتمونه وکا، خدایم په سلور بولی کا. شرمېدلو بادشاہان چې چرته لاړ شي خلک ورته کارخانې ښیي، ضروریات ورته پیش کوي، اوږي ور پیش کی، تږي ور پیش کی، یتیمان ور پیش کی، ورته ولاړ وی چې تا د وعده کړې وه چې د غربت خاتمه به کوم، اوس چینی په لارۍ کې ګرځې او د امریکې سره دې پکې اچولې ده، ستا په ملک دا غربت خاتمه وه. دا ورته ویل پکارو او که دې دله قوم ته ورته ګډېده پکار. نو د ملیشې جرنیل چې دی
یو میاشتې خلق ټرین کول په ګډا باندې چې تاسو اسې نه چې هغه وخت کې په ګډا کې خپه چرته غلطه نشي. دا ستاسو ملک دی. نو که خدای دې په خیر لري دغه جینۍ ان شاء الله دې زړو لبم جانګي جوړوي او دوی بم دا کی میچونه کوي. مبارکم شاه مونږ سکار دی. مونږ خزیا سیم زړی دي ته پوه شوې نه غاښونه شته په خوله کې او سر یې سپین دی او مریضه ده صاحب هغه د اکینه وته او ستاسو بخي وي ان شاء الله رو باسي به. دعا کوي چې خدای به نظیره مضبوطه کې دې قوم ته. خر قوم له خدای خره له خدای پاک اس میړه ور کوي. د خره میړه اس کی خبره کوي نه کیږي. مونږ خو خري نو د خره میړه څوکي خر. د اجراګانو مشر څوکي خزا. د اجراګانو مشر خزای اجرا نیمه خزای کنه نو موږ نیمه خزي او پورا خزم افسر ده. تاسو وښی نو چې دغه وا د ځان تماشې بو. اوس تا په ملک خزي چغي وای د پیپل پارټي تنظیمونو خزي چیرمنانی چي دي اچغه وای چې مونږ ترغه په آرام نکینو چې ترسو پورم په دې ملک خزو له پورا حق نه اغسته. یعنی څه حق لا پاتې بینو یو شی پاتې دی خو چې ځان لمانه تاسو کې درته به وایم په لوډ سپیکر نه شم ویل یو شی خزو ته لا حق نه دی مله استا په ملک. دا د چا خزي دي؟ دا زمونږ علاقه کې ګوره چې لک په خېټه موړ دی هغه بې غیرته خزه بربنډه کړه چې لک په خېټه موړ دی په چې د روټۍ دره کې لګي خزه نه بورکه کوزه کړه کنه چې د روټۍ دره کې لګي د دبلدین ته وګوره خزه نه بورکه کوزه کړه. نن بیان دام دی چې د جنکو پاکی کولو باندې اسمان نه راغورځيږي او نه په دنیا ورانيږي. اسمان په نه راغورځيږي دا د مولا خام خیال دی او د مولا ګنده ذهنیت ته. دا بیان دی نه دا د مولا ګنده ذهنیت دی. خو ګوره اسمان نه راغورځيږي خو چې اسمان نه کوم قران راغلی دی جناب محمد رسول الله ته هغه خپل اندې پایمال شو. قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. قرآن ویلی دی چې خزی به پکور کې ناستی په زور زور بم پکور کې نه ګرځي چې د پړو आवाज بار پردې سړی وال نوري او تا خزل جانګي ور واغستوا کی میچونه پکې نو تا د قرآن قانون خپل اندې پایمال. الله دې تباہ کیا غي سمله منبران چې کم په دې ملک دا نظام راوستل نه غواړي هغه منبران بیا دغه منبرانو لچ کم قوم ووټ ورکړي دي خدای دې پاغه قوم د نوح علی السلام طوفان راوړي. تاسو انتخاب د دې پلیتو وامره د چرته په دې نه له سمیاشتو کې په قومي سملای کې چې جګړه شوي چې په دې ملک شری په دې ملک تاسو د حدودو خلاف ولې کوي. یو وزیر دی کوټه هغه ویلي چې دا حدود چې کم دي لاس غسول او سنگسار دا ظلم دی د ملک نه بدا مونږ ورکو. یو مولانا فضل الرحمن دی چا ور سره جنگيږي لګیا دي نور ټول مړی میخي دي شخوند مات کړي دي او صاحب سارب پراته چاله پیجارو ورکړه چاله پیسې ورکړي خو چې څوک ګوګشتو आवाज کوي خړپ چوری په خله کې ورچی اغلیش کوملا ګوګشتو आवाज کوي وای مړه دا مدرسه کې خودي هیڅ نشتا ولا د 10 لک روپے مولاوی خال لا دي کامیاب لرام غلیش دا جمعات ته او بجلیګر مولا ستا خدا جمعات څنګه زوړ دے ولا دا 15 لک روپے خاجي خدای دې حال دا جوړ دے تاسو په ملک هغه ورځ راته یو سړی وی چې را سره ناس ته ټاپوی ډېر خراب شو ما وی چې په دې قوم به خدای پاک عذاب راولي دا د پیغمبر خیره والی دي ویل جی دا کم چې نیکان دي مال د نیکانو دی وړاندې کور روان شي ګیره میره وکنه اوس خو چې ګیره پرې د کخره تلاش وړې بزرګي لری کوم مړه خدای دې کور د دې ګیرو والا ورا هغه ورځ مې درته وی او سړی راته ټلیفون وکړ خدای پراستای ګیره مې پرې خو کبه مې پرې خو د سړی زوی باندې چې زما عمرې چې ګیره پرې نه ده مالوالی ویل دا چیف منسٹر سے جلوس روانو ویل پاس پلارو ګیرو والا غډې ده ګیره مې دومره دومره پاس غډې ده وی چې زما عمرې چې ګیره پرې نه ګیره مېری نشتا دا ټولي ډیلی دي لکه په ولو چې واخه ولاړی دا ډیلی دي مونږ د ګیره صلاح ساتلې ګیره خود جناب محمد رسول الله سنت ته د یو لک سلیری زره پیغمبرانو سنت ته مونږ په خپل لا شکل د پیغمبر جوړ کړي
سنت د پیغمبر پریخي پخله لیلا پزړه کې ټک د پاسه برګ پخله خندا پزړه بېایمان مسلمان ولی مونږ خدای سړی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کلک زرش داسې قسم مې خوړل ابو بکر صدیق را تداوي حضرت عمر عثمان را تداوي حضرت عمر وی چې تر ماقامه مکه پیغمبر له خوند ورکو درې واړه راوغخته ابو بکر صدیق ته وی چې تاسو سره څه دلیل چې تا ورته وی چې سلوخ کاله ور سره خبره مکوا دا مې دې پورې دا خبره درته وکړه چې قران هغه بحر بے پایان دی چې ته ګوره چې ار یو سړی ته سس ملغلره راوبا ابو بکر صدیق ورته وی چې ما سره دلیلم د خدای قران وی چې څه وی الله پاک قران کې وی چې هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل اتى على الانسان حين من الدهر په انسان یو زمانہ راغلی و چې شی نو هغه وخت دلته د دې حين نه یا رسول الله سلوخت کاله هغه د آدم علی السلام خنبیر مراد ده نو د حين نه قسم خړلې او ما ځکه ورته چې د حين معنا ده سلوخت کاله ٹھیک حضرت عثمان ته تا سره څه دلیل دی چې تا ورته چې تر مرګ ور سره خبرې مکه ما سره دلیلم جی قران دی وای ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو نو الله ورته تا د پاره زید پزمکه کې زید نفع غستو دی الی حین تر مرګ پورې نو دی حین نه تر مرګه پورې وخت مراد دی نو ما ځکه ورته وی چې تر مرګه ورته تم ټیک وي حضرت عمر ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې ورته دی چې تر مازیګره پورې خبره مکه او بیا کوا دمر لاند هغه چې ما سره دلیلم قران دی وای پاس و چې ما سره دلیل شته فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او د ماخام کې دلته حين نه تر سار نه تر ماخامه پورې وخت مراد ده نو ما ځکه وی چې تر ماخامه مکه بیا کوي حضور علیہ السلام فرمایل چې خبره د درې واړو صحیح دي جوابات د درې واړو صحیح دي خو زما فتوا د حضرت عمر په قول ده زه تر ماخامه ور سره خبره مکه بیا کوي قران هغه کلام نو دا مې دی یو واو پورې درته دومره واقع ویله چې مغه الفاظ دي چې یو ځای کې واو راغله څه معنی ده او بل ځای کې واو نه دی راغله څه معنی